بسم الله الرحمن الرحیم. د انډیا په ډیفنس سیستم کې د اس 400 سیستم یو کلیدي کردار دی. دغه اس 400 سیستم د انډیا ته څرنګه میلاو شو او د دې ساخت په څه ډول باندې دی او د دې سره سره د دې کارکردګي څنګه ده. دغه ټول معلومات را سره وګورئ په ننني ویډیو کې. دوستانو که موږ وګورو که حالیه کشیدګي ده او یا د دې نه مخکې صورتحال دی، انډیا ته په ایر ډیفنس کې په خپل اس 400 سیستم باندې ډیر غرور او ډیر ناز دی. اولنی پوینټ موږ نن ډسکس کوو چې انډیا ته دغه اس 400 سیستم څرنګه میلاو شو. دوستانو اس 400 سیستم که موږ د دې تاریخ وګورو نو دا د رشیا یو کمپنی جوړ سیستم دی، یعنی دا د رشیا نه انډیا ته میلاو شوی دی. دا په 1990 په دهایۍ کې رشیا والا په خپل ډیفنس سیستم کې شامل کړی و چې په هغه وخت کې ورته اس 300 سیستم به یې هم وایو. د دې نه بعد دا د یو اپګریډ کو په 2007 کې د دې اپګریډ اس 400 سیستم مخې ته راغی. د دې نه وروستو د دې بل یو کومه اپګریډډ سیستم دی اپډیټ هغه اس 500 سیستم دی چې هغه رشیا والا په خپل ډیفنس سیستم کې هم شامل کړی دی. چونکې انډیا ته اس 400 سیستم ملاو دی او د دې سره په 2018 کې چې کله د رشین پریزیډنټ پوټن د انډیا په دوره و په دغه کې یو اګریمنټ شوی و، د هغې تحت انډیا ته ملاو شوی دی. اوس چونکې که موږ وګورو نو انډیا ته دا د دې وجې نه میلاو شوی دی چې د انډیا او د رشیا په خپلو کې د آرمز په لیول باندې ډیر زیات ډیلز او اګریمنټس دي. یعنی د رشیا دپاره انډیا دا یو سپلایر کنټري حیثیت لري. نو د دې وجې نه رشیا خپل ډیر زیات آرم سپلایي انډیا ته کوي، څرنګه چې په بل طرف باندې پاکستان د امریکې نه خپل سپلای یا د چین نه کوي. هم په دغه طریقه باندې انډیا د رشیا نه خپل ډیر زیات درآمدات په دغه مد کې کوي. د دې سره سره د دې ساخت په داسې ډول باندې دی چې دا په یو څو سټپ باندې مشتمل دی. یعنی دا یو کمپلیټ یا ډیر ښه مضبوط او مکمل نظام دی. نو د دې وجې نه دا په مختلف سټپس کې تقسیم دی او بل دا داسې نظام دی چې دا په ویکلز باندې فټ وي، یعنی دا ډیر په اسانۍ سره د یو ځای نه بل ځای ته او ډیر په لږ ټایم کې منتقل کیږي. نو دا د دې خصوصیت هم دی. د دې وجې نه دا ډیر د ښه او خصوصیاتو حامل هم دی. په دې کې اولنی پوینټ اولنی سټپ چې دغه سیستم په کومو سټپونو مشتمل دی، په کومه سټرکچر مشتمل دی، د دې ساخت څنګه دی، هغه داسې دی چې په دې کې اولنی ساخت د دې اولنی چې کوم یونټ دی هغه په لانګ رینج سرویلنس راډار باندې مشتمل وي چې د دغه راډار کار دا وي چې دا سیګنل مختلف چاپیره چې څومره د دې سطح وي سرفیس وي په هغې کې خوروي او چې د 600 کیلومتر پورې کومه څیزه مخې ته راځي هغه ویوز دا ډیټیکټ کوي. چې کله دغه ډیټیکټ کړي نو د دې نه بعد وروستو د دې کمیونیکیشن د دویم یونټ سوي او دغه دویم یونټ دا یو کمانډ ویکل وي چې په هغې کې فټ وي. په هغه کې مختلف کسان دې ته ناست وي او دا ګوري. نو چې کله داسې ډیټیکټ کړي دا که هر څه وي، مطلب دا ډرون وي، دا فایټر جیټ وي، دا کروز میزایل وي، دا آی سی بی ایم وي، نو دا ټول ډیټیکټ کولی شي. چې کله دا ډیټیکټ کړي نو دغه کمانډ ویکل کې چې دې ته څوک ناست وي هغه ته د دغې هغه انفارمیشن مخې ته راشي. اوس چې کله دغه انفارمیشن مخې ته راشي نو دغه کمانډ ویکل نه دا مخې ته انګیجمنټ راډار بل فټ وي بل یونټ دی هغې ته فارورډ شي. دغه انګیجمنټ راډار څه کوي، دغه چې کومه راتلونکې خطره ده هغه بیا په خپل کنټرول کې واخلي. چې په خپل کنټرول کې واخلي نو دغه راډار سیستم بیا دا د 400 کیلومتره پورې تقریبا دا کار کوي. چې دغه انګیجمنټ راډار کله دغه سیستم په خپل کنټرول کې واخلي او کله ډیټیکټ کړي
د هغې سپیډ دا کوم طرف ته روان دی دا ټول هر څه یې د دې چې څومره خصوصیات وي هغه معلوم کړي نو دا بیا بل یو یونټ ته انفارمیشن مخې ته ورکړي چې هغې ته لانچ ویکل ویلی شي. دغه ویکل کې بیا چې څومره میزایل یا د هیډ کولو سیسټم دی هغه فټ وي نو چې کله ډیټیکټ کړي او مکمل کومه انفارمیشن وي هغه دې ته میلاو شي نو هم په هغه طریقه باندې د دغه لانچینګ ویکل نه بیا هغه میزایل چې دغلته فټ وي هغه په دې باندې لانچ شي او هغه ډیټیکټ شي نیوټرلایز شي یا هغه ویشتلی شي. نو په دې طریقه یو کار باندې د دې د سیسټم یا دغه S400 سیسټم دی ساخت دی او په دې طریقه کار باندې یا په دې میتھډ باندې دا کار کوي. اوس په دې کې فایده دا ده چې په دې کې د 40 کیلومتر نه واخله د 400 کیلومتر رینج پورې مختلف قسمه میزایلې فټ وي چې وړوکې خطره وي نږدې خطره وي د هغې دپاره په دې کې یو قسمه میزایل فټ وي دغسې چې لویه خطره وي او یا لانګ رینج وي د هغې دپاره پکې مختلف نور قسمه میزایل فټ وي. د دې سره سره که موږ وګورو انډیا د دې سیسټم 15 رجمټو آرډر ورکړی دی چې تقریبا په دې کې 4 رجمټ دې ته میلاو دي او یو پکې لا میلاو هم نه دی. اوس د رجمټ څه مطلب دی د دې خپل دغه سیسټم مطابق یا د دې سیسټم ترمینالوجي مطابق په یو رجمنټ کې د دې 2 بیټریز وي یا 2 بیټریانې پکې شامل وي. اوس د بیټرۍ څه مطلب دی په یو بیټرۍ کې بیا 4 لانچرې دا مشتمل وي. اوس په یو لانچر کې بیا که موږ وګورو نو په هغه کې 4 ټیوبز یا په یو لانچر دغه یو ټرک کې چې کوم فټ سیسټم وي په دې کې 4 ټیوب لانچرې وي یعنی یو لانچر نه وي یا یو ټرک په دې کې 4 ټیوب لانچره فټ وي 4 میزایلې دا فایر کولی شي. د دې سره سره دغه یو لانچر کې 4 ټیوب فټ وي نو یو بیټرۍ کې که موږ وګورو نو 4 لانچرې فټ وي. د دې مطلب دا شو چې 4 ویهکل یا 4 ټرکه دا د دې مجموعې ته موږ یو بیټرۍ وایو او چونکې په یو ټرک کې د 4 لانچرې فټ وي دغسې په یو بیټرۍ کې 4 ټرکه یا 4 لانچرې فټ وي دغسې په 2 بیټریانو کې به 8 ویکلز لانچر ته مشتمل وي نو دغه ته مجموعي طور یو رجمنټ وایي. نو د دې مطلب دا دی چې انډیا د دغسې 15 رجمنټ آرډر ورکړی دی او د دې سره سره د 1000 د دیو سره ایکسټرا میزایلې دا هم دیو اخیستي دي پرچیز کړي دي چې کله ضرورت شي نو چې بیا پکې په هغه ټایم باندې داسې ټینشن نه وي چې راشي یا ته واپس په هغه ټایم باندې ریسپانس یا ضرورت راشي. نو دا د انډیا هغه S400 سیسټم چې هغې ته پې ډېر زیات په خپل ایر ډیفینس کې فخر دی غرور پې کوي او په څه طریقه کار باندې دا د دنیا نه چې کومه خطره دغه ملک ته روانې وي هغه ډیټیکټ کولی شي او هغه نیوټرلایز کولی شي. خپل ډېر خیال ساتئ.